اولینه وظیفه مو په امریکا کې له هیجان نه ډکه وظیفه ده. عزیزانو سلامونه. غواړم نن په دې خبرې وکم چې اولینه وظیفه مو ولې ډیره مهمه ده. په امریکا کې ستاسې لومړۍ وظیفه له هیجان ډکه وظیفه وي. په دې خاطر اول ځل دی ستاسې په دې مملکت کې کار کوئ. شاید له ډېرو شیانو سره بلد نه اوسئ، نو هیله مو ده چې بعضې هغه کارونه چې تاسې باید سرته ورسوئ پر هغه ځان خبر کړئ، او بعضې هغه کارونه چې تاسې باید سرته ونه رسوئ پر هغه هم ځان خبر کړئ. اول له ټولو ډېره مهمه ده چې اولینه وظیفه مو کله چې لاسته راوړه، که چیرې خوښه مو نه وه، معاش هم کم و، تاسې دا وظیفه بې له کوم معجه دلیل نه مه پرېږدئ. په دې خاطر دومې وظیفې کله چې تاسې لاسته راوړئ، بیا دا پر هغه باندې بد تاثیر کوي. ستا امر بیا د دویم سړي سره چې تاسې هلته غواړئ کار وکړئ، له هغه سره خبرې کړي، بیا شاید تاسو ته ښه سفارش ونه کړي، یعنې ونه وایي چې دا سړی ښه و، شاید ورته ووایي دا سړی تعهد نه لري او نه غواړي کار ته ادامه ورکړي. امریکا کې کله چې تاسې استخدام سئ، وظیفه واخلئ، ستاسې آمرین پر تاسې زحمت باسي تر هغو تاسو ته زده کړې درکړي، تر هغو په هغه کار پوه سئ. نو آمرین مو نه غواړي تاسې له لاسه ورکړي ژر په یوه میاشتو کې، دوه میاشتو کې. کوشش کړئ چې تاسو ته کار در زده کړي، تاسو ته ټریننګونه درکړي، تر هغو وکولی سي تاسې وکولی سئ خپله وظیفه په ښه توګه مخ ته یوسئ. په افغانستان کې معمولا کلتور داسې و چې تاسو ته کار چا نه در زده کوي. دلته ستا همکار، ستا آمر ټول کوشش کوي ته خپل کار زده کړې، ښه یې زده کړې، ښه یې سرته ورسې. په دې خاطر د هغه شرکت ته، هغې کمپنۍ ته ګټه رسي، هم تا ته ګټه رسي، هم هغوی ته. نو دا یو ښه فرهنګ دی. نو نه غواړي آمرین تاسې وظیفه له لاسه ورکړي، په دې خاطر پر تاسې زحمت باسي. نو بې دلیله وظیفه له لاسه مه ورکوئ. اولینه وظیفه مو مهمه ده، اساسي ده. بیا کله چې وظیفه مو درلوده، تاسې په همزمان کولی سئ په بل وظیفې پسې وګرځئ، بله وظیفه پیدا کړئ، بیا له دې نه کیدی سي بل وظیفې ته ولاړ سئ. هغه مشکل نشته، دوی هم مشکل نه لري، او ستاسې لپاره هم کیدی سي یوه ارتقا وسي. ولې تعداد کسان لیدل سوي دي چې بې دلیله، بې معجه دلیله وظیفه پرېږدي، یوه، دوه، درې، چې دا د دوی سابقې ته ضرر رسي. موږ د کار په ځای کې کم شیان باید په نظر کې ونیسو. یو مختلفه، یو متفاوته هیواد نه راځو، نوي هیواد ته داخلیږو، نوي شرکت ته، کمپنۍ ته. دلته دوی د اخلاق یو اصول لري، هر اداره لري، دلته هم دا شی شتون لري. ضمناً یو کلتور لري، د ادارې کلتور. ځان په ده خبر کړئ کم کارونه په دې ادارې کې خلک نه کوي او کم کارونه کوي. مثلا څو عادي شیان تاسو ته وایم. په ادارې کې باید د ادارې مطابق لباس مو اغوستی. که چیرې تاسو نه غواړئ چې یونیفورم ولرئ، یونیفورم. که تاسو نه غواړئ چې لکه ما وارې دریشي واغوندئ، یو ځای استاد یاست، هماسې باید مخ ته ولاړ سئ. بعض ځایو کې تاسو ته جاکټ درکړي، بعض ځایو کې تاسو ته خولۍ درکړي، بوټونه درکړي. دا شی په نظر کې ونیسئ ادارې کې چې مناسبه لباس ولرئ. دا شی ډېر مهم دی. دویم، خلکو سره برخورد په ادارې کې، له خپل کارمند سره، له خپل همکار سره، له خپل آمر سره. بدې خبرې کول، زشت ویل او حتی جنګ کول دا اجازه نشته، او دا دلته باید ونه کړي، او دې ته ډېر پام وکړئ. کله کله خلک تاسې احساساتي کړي، تاسې سره بد برخورد کړي، نورې قانوني لارې سته له هغه نه مخ ته ولاړ سئ. خصوصا که داسې ځایو کې کار کوئ لکه والمارت یا نورو ځایو کې چې تاسې له خلکو سره په تماس کې یاست. بعضې خلک شاید احساساتي برخورد وکړي، هر رقم خلک سته، شاید تاسو ته ډېرې خبرې وکړي، له احساساتو ډکې خبرې وکړي، او تاسې شاید په قار سئ. کوشش وکړئ ځان کنټرول کړئ او تاسې بد برخورد ونه کړئ. په دې خاطر ستاسې د ادارې اصول، اخلاقي اصول
تاسو ته دا وایي چې تاسو له مشتري سره بد برخورد ونه کړئ. نو دا شی ډېر په پام کې ونیسئ. خوراک باید پوه سئ څه وخت تاسو ډوډۍ وخت دی همغه وخت ډوډۍ وخورئ. هر وخت د ډوډۍ خوراک اجازه نشته. لمونځ وخت بعضې ستاسې چې وظیفې لرئ شاید 2 وخته بعضې 3 وخته د لمانځه وخت پر تاسې راسي. له خپل عامر سره خبرې وکړئ چې تاسو ته مناسبه وخت درکړي. دوی خوشحاله کېږي لا چې تاسې لمونځ وکړئ وخت درکړي. ولې له ده وخت نه باید سوء استفاده ونه کړئ. لمانځه وخت کې لمونځ وکړئ. د سنې ته تاسې بیا تلیفون کې خبرې وکړئ. ډېر وخت په اودس تېر کړئ تر هغو چې وخت مو تېر سي. دا کار مه کوئ. تاسې معلومه ده څومره وخت کې اودس کولی سئ لمونځ کولی سئ بېرته کار ته راسئ. معمولا خلک له ده نه سوء استفاده کوي او 1 ساعت 1.5 ساعت تېري تر هغو بېرته راسي. د ټول هغه شیان په نظر کې ونیسئ. کله چې خواړه تاسې راوړئ هغه باید په یخچال کې مناسبه ځای کې کښېږدئ او مناسبه ځای کې وخورئ. هر چیرې پاکي ډېره مهمه ده. ځان باید پاک وساتئ او پاک باید واوسئ. دوی دلته ډېر دته متوجه دي. او نور هغه مسایل چې په یو دفتر کې ډېر مهم دي دا دي چې په وخت راسئ او په وخت لاړ سئ. دا ډېره مهمه ده. کار ته تعهد ولرئ. وظیفې سره شوق او علاقه ولرئ. په شوق سرته ورسوئ او آماده اوسئ چې هر شی زده کړئ. ټیمي کار وکړئ. په ګروپ کې له نورو سره همکاري وکړئ او ځان نه وړتیاوې ښکاره کړئ. همغونه کولی سي ستا امیر پر تاسې نور هم زیات تمرکز وکړي. نو دا شیان پام کې ونیسئ. که چیرې تاسې مریض یاست کیدای سي مریضي رخصتي واخلئ. ولې که چیرې مریض نه یاست نو لازمه نه ده چې د مریضي په بهانه تاسې رخصتي واخلئ او غلط معلومات خپل آمرینو ته ورکړئ. آخر ته ډېره مهمه موضوع ده دا ده چې آمر نه کله چې تاسې استخدامیږئ پوښتنه وکړئ چې 1099 یعنې 1099 او W2 دا 2 شیان دي. ورته ووایاست چې زه څه رقم کارمند یم. آیا 1099 کارمند یم که W2 کارمند یم. د W2 او 1099 منځ کې فرق دا دی چې یو هغه کارمند دی چې مالیه د ادارې لخوا ورکول کېږي د کمپنۍ لخوا. او دوم هغه کارمند دی چې مالیه باید خپله ورکړي. مالیات په امریکا کې متفاوته دي. کله کله تاسې خپله ورکوئ کله هم ستاسې آمرین ورکړي. بعضې د میاشتني مالیات ورکړي بعضې په هر ربع کې مالیات ورکړي بعضې د کال په پای کې. پر ده ځان خبر کړئ تر هغو وکولی سئ په امریکا کې محاصره تمام سي.